a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. ګرانو مینوالو السلام علیکم. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. مینوال په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې به نغښتي وئ. زه بیخ الله ایمان یم چې تاسو په چپټ کې له یوې نوي او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم. په دغه ویډیو کې به مینوالو تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو چې د خپل فوټو یا تصویر څخه څنګه بګراونډ ایسته کړو. که چېرته تاسو مخکې په فوټوشاپ یا نورو پروګرامونو کې په موبایل کې یا په کمپیوټر کې د خپل تصویري عکس څخه بګراونډ لرې کول نو تاسو به ډېر په تکلیف وئ. نو مینوالو تاسو کولی شئ چې په یو کلیک سره دغه بګراونډ ختم کړئ. همداشان که ووایم چې په دغه اپلیکیشن کې تاسو نور کارونه هم کولی شئ. نو تاسو مینوالو ویډیو تر پایه سره وګورئ او له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو تاسو له دغه ویډیو څخه خوند واخلئ او دغه ویډیو څخه ډېر څه زده کړئ. مینوالو د هر څه له مخه به تاسو مینوالو پیکسل اپ دغه پروګرام ګورئ، دغه به تاسو راواخلئ. مینوالو پیکسل اپ په نوم ډېر نور پروګرامونه هم شته. دغه شکل ګورئ، دغه شکل به تاسو هلته ګورئ. کله چې دغه شکل پیکسل اپ په نوم راغی نو تاسو مینوالو دغه را ډاونلوډ کړئ. کله چې را ډاونلوډ کړئ مینوالو تاسو به دغې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دلته مینوالو تاسو ګورئ دلته موږ ته ډېرې اپشن راکړل شوي دي. که چېرته تاسو مینوالو دغه اپشن باندې کلیک وکړئ تاسو ګورئ مینوالو دلته ماته وایي ته تصویر راواخله. نو دلته زه یو تصویر راخلم، دغه تصویر زه راخلم. دغه دلته تاسو ته اعلان راځي، اعلان به ایسته کړئ، ختم به یې کړئ. نو دلته مینوالو تاسو کولی شئ دغه تصویر ډېر په ښکلي ډیزاین سره جوړ کړئ. که چېرته مینوالو تاسو غواړئ چې تصویر برابر کړئ نو تاسو ګورئ دغه تیمزونه تاسو درکړل شوي دغه پوزیشن کې تاسو جوړولی شئ. تاسو ګورئ مینوالو ته تاسو کوچنی کولی یا لویولی هم شئ او تاسو کلر هم ورکولی شئ په کوم پوزیشن کې تاسو غواړئ. مثلا دغه ډیزاین زه غواړم یا دغه ډیزاین غواړم او یا هم دغه ډیزاین. تاسو چې هر یو ډیزاین غواړئ په دې کې تاسو کولی شئ چې همغه ډیزاین برابر کړئ. تاسو ګورئ مینوالو زه دغه پوزیشن راخلم، د باندې کلیک کوم یا د لرې کوم، دغه پوزیشن ته راځم. ته ګورئ مینوالو تاسو یې برابرولی هم شئ. هر قسم ډیزاین چې ورکوئ تاسو کولی شئ چې خپل تصویر په ښایسته ډول سره برابر کړئ. مینوالو که چېرته تاسو دغه تصویر سیو کول غواړئ تاسو مینوالو ته اپلای باندې کلیک وکړئ، بیا هلته سیو درته راځي بیا به سیو باندې کلیک وکړئ. نو زه له دې څخه تېرېږم، زه راځم د بګراونډ لرې کولو طریقه تاسو ته ښیم. دلته ګورئ ډریپ باندې به مینوالو تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړل دلته ستاسو دوې اپشنې درځي، لومړی دا چې کیمرا او دوهمه ګیلري. کله چې ګیلري باندې کلیک وکړئ تاسو د خپل موبایل څخه تصویر راخیستی شئ او که په کیمرا باندې کلیک وکړئ تاسو مخامخ تصویر وباسلی شئ او دغه پروګرام کې بیا راخیستلی شئ. نو مینوالو دلته زه یو تصویر راخلم، مثلا دغه تصویر ما راواخیستو، د اعلان ایسته کوم. کله چې د لرې کړ دلته ګورئ مینوالو ماته ډېرې اپشن راکړل شوي. دلته زه 4 او 3 دې باندې کلیک کوم او دا اپلای کوم. تاسو ګورئ د نشان باندې زه کلیک کوم. کله مې چې کلیک وکړل ته به انتظار وکړئ تر څو بګراونډ ختم کړي. نو تاسو په اسانۍ سره یو تصویر څخه بګراونډ لرې کولی شئ او سپین بګراونډ ورکولی شئ. نو کله چې تاسو له دې څخه نور پوزیشن یا نور ډیزاین ورکوئ دغه تصویر ته نو تاسو کله چې بګراونډ ختم کړئ نو تاسو بیا نور پوزیشن هم ورکولی شئ. که چېرې تاسو د یوه ګڼ بګراونډ څخه یو فوټو راخلی یو تصویر راخلی نو تاسو ډېر په تکلیف کېږئ. نو تاسو کولی شئ چې په دغه پروګرام کې په اسانۍ سره خپل فوټو نه بګراونډ ایسته کړئ او ختم یې کړئ. نو مینوالو ته بګراونډونه شته، تاسو کوم بګراونډ ورکوئ. که بګراونډ ورکوئ نو تاسو بل بګراونډ هم ورکولی شئ. هر یو بګراونډ چې تاسو غوښتو هغه بګراونډ تاسو دلته مینوالو ورکولی شئ. مثلا زه دغه راخلم، هغه بګراونډ ورته لګوم. کوم بګراونډ چې تاسو ته مناسب ښکاري هغه بګراونډ هم ورکولی شئ. نو مینوالو دغه پروګرام کې تاسو نور ډېر کارونه هم کولی شئ. ټول نه درته ښایم ځکه چې دلته ویډیو لویږي او سترېږي نو بیا تاسو په تنګېږئ. مینوالو تاسو دغه پروګرام کې نور ډېر څه کولی شئ. مینوالو که ویډیو مو خوښه شوي لایک او شیر یې کړئ. همداشان یادوري کوم که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ ځکه هر کله چې موږ له دغه چینل څخه نوي ویډیو پورته کوو نو تر تاسو به ضرور در رسیږي. مینوال دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله په امان.